تازه خبر طالبانو هغه ګنګوسې رد کړلې چې ګواکې د ارګ له لوی برج څخه د افغانستان ملي بیرغ راښکته کړی دی. طالبان وایي افغانستان ملي بیرغ اوس هم پر خپل ځای ولاړ دی. دا چې د طالبانو د کابل والي عبدالحمید حماسي تازه د بیرغ په اړه څه ویلي دي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. الله الرحمن الرحیم. ټولو د اجتماعي شبکاتو لیدونکو ډیرو ملګرو په دغه مسئله باندې شر و شور شروع کړی ده چې د افغانستان ملي بیرغ طالبان یا نه پرېږدي یا یې ګټه کوي. مونږ په ار کې ولاړ یو. په ار کې تر اوسه پورې هم تاسې وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت الحمدلله مشران دومره لویه سینه لري چې هغه بیرغ ته تر اوسه هم نه ده کته، او سره له دې چې دلته مجاهدین مکمل تسلط لري. هر هغه څوک چې د افغانانو په شر باندې ډیر دغه کړی اکثره هغه څوک دي چې د افغانانو په شر باندې کار کوي. الحمدلله افغانان یا د افغانستان اسلامي امارت مشران ډیره لویه وسیعه سینه لري. د شر کړیو ته توجه مه کوئ، د هغوی خبر مه منئ چې په ارګ باندې لا تر اوسه پورې د افغانستان ملي بیرغ لا نه ده کته سوی. سره له دې د امارت یو وړکی بیرغ دلته لګېدلی ده. نو ټولو مسلمانانو ورونو غوښتنه کوو چې شر ته لمن مه وهئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.